پلار د پی ټی آی سینیټر ترې د مسلم لیگ ممبر او په خپل راغی د جمعیت نه عزتمند ودرېدل. دا د خلکو له دوکه ورکول دي او دا یقینداري در کوم چې انشاءالله د خاورې سره او تاسو سره به هېڅ چېرته هم غداري نه کوو. چې الیکشن یې وګټو په حکومت کې راغی که دا په اپوزیشن کې راغلی وی قسم درته خورم قسم که ده دلته خښته لګولی وی زما به ته خپله پوزه کټ کړې وي. ستا ورور چې دلته څلور کال یې بي اې پاتې شو، ستا حکومت دی د صوبې حکومت دی مرکزي حکومت دی د دې ضلعې حکومت دی د دې په څلور کاله کې ختم نه کړي منشیات ختم نه کړي د دې خلکو دا مهنګائی ختمه نه کړي د دې خلکو له د روزګار مواقع ورنه کړي چې په څلور کاله کې سړی ختم نه کړي په څلور نیم کاله کې سړی ختم نه کړي نو په څلور میاشتو کې هغه څه ختم کېږي. ژوند یې خاورې ته وقف کړی. عزتمندو موږ موسمي سیاست نه کوو. نن د جمعیت نه څوک ولاړ دی انشاءالله دا در زه تسلي در کوم چې څونه علماء کرام دي دلته څونه د جماعت امامان دي انشاءالله تعالی اب هم پاکستان پیپلز پارټۍ له ووټ ورکوي نشي. پلار د پی ټی آی سینیټر ترې د مسلم لیگ ممبر او په خپل راغی د جمعیت نه عزتمند ودرېدل. دا د خلکو له دوکه ورکول دي. خپل ژوند تاسو ته وقف کړی دی. په ایماندارۍ به راسره وعده کوئ انشاءالله تعالی چې د پاکستان پیپلز پارټۍ سره به ملګرتیا دې به کوو په ایماندارۍ به کوو. او زه هم درته حلفاً دا خبره کوم زه زما ورور بشیر دی که د یوت دی که د فیمیل دی فیمیل ده که کسان کونسلر دی د ټولو نښې انشاءالله تعالی به شي عزتمند. دې ته پکې مه ګورئ چې پنځه پیپرې دي شپږ دي او په غشي رابغوئ انشاءالله. اچھا خدمت کوه بیدار شاه نور د غریبو خلکو یار شاه خیر دې کوم ګټو کو تاوان دې ای رقیبا غش در روان دې خیر دې کوم ګټو کو تاوان دې ای رقیبا غش در روان دې. بلدیات خدا خو د کور کړي الیکشن په دې کې خدا سو ډېر په اسانه سره فیصله کوي. سړی پیژنه کم کس چې ولاړ یا هغه پیژنه دغه کردار ته معلوم وي دغه د اخلاق په اړه خبرې د وایي خپه سوچ باندې عزتمند د بلدیات فیصله کوي. بیا د بلدیات نظام چې کوم دی عزتمند خبره تاسو په مخکې کړم بلدیات یا داسې یو شی چې د لاندې د غریب طبقې سره حکومت په کور او کوڅه تعلق لري نو دا ډېر د احتیاط الیکشن دی. پی ټی آی یو چینج یو د بدلون ناره والې وه چې په دې ملک کې په خاص کر په دې خاوره باندې په دې صوبې کې موږ به نظام بدلو موږ به ادارې بدلو موږ به په دې ادارو کې بدلون راولو موږ به په دې تاڼو کې بدلون راولو موږ به په دې هسپتالونو کې بدلون راولو. نو دوستانو زه تاسو نه تپوس کوم چې آیا هغه بدلون راغلی که نه یې راغلی هغه بدلون راغلی که نه یې راغلی. تاڼې مخکې تاڼې دي هغه کرپشن دی هغه ټي ایم اے ده هغه کرپشن دی دوستانو دې که نه دی په پټانو کې څه بدلون راغلی هغه سفارشي نظام دی عدالتي نظام هغه سفارشي نظام دی. موږ د خلکو د لارو کوڅو دپاره دې ته ووټ نه ورکړی. موږ به چغې والې چې بھئی چې کوڅې ته سړی کښېني دا لارې کوڅې به هم کوي بجلي به هم کوي ټرانسفارمر به هم کوي سکول به هم کوي کالج به هم کوي ادیره به هم حالي خو دا خبرې به دوی نه کولې که کولې به هغوی به صرف دا خبرې کولې چې موږ له د بدلون دپاره ووټ راکوي. په دې دغه کې هر یو سړی بې غل کړه خپل ځان به یې ته سپین او دغه کړو. ستا وزیر اعلی ورته په خپله ووایي د پنجاب چې سړی خو بیمار دی باندې نه وي چې ته مړ نه شي موږ عذاب جوړ شي
ډېر خلک په جیلونو کې مړه شو بیماران دي چا څوک هسپتال ته ولېږل چا څوک بار ولېږل دوستانو او خاص کر زما د ینګ ټول نه به دا التماس چې خدای ته وګورئ تاسو سم دوکه کړې ده د عوامو سم دوکه کړې ده تاسو مستقبل سم دوکه کړې ده دا خبرې به کولې په دې ملک کې به زه ارزاني راولم په اوو روپو یونټ باندې دې بل به سوځوم په څو په اوو روپو باندې هغه د دې په حکومت کې په 31 روپۍ لاړ دوستانو په دې هسپتال کې زه منم چې صحت کارت جوړایي دی خو تاسو لاړ شئ دلته دوایي نشته که نشته څوک هم تپوس کوي که نه کوي زما د کردار زما د سوچ زما د ویژن زه بار بار دا خبره کوم زما د مخالفینو نه تپوس وکړئ که هغه د MMA په شکل کې دی د جمعیت په شکل کې دی که جماعت اسلامي په شکل کې دی که د NP په شکل کې دی چېرې د احمد باچا په خپل ذهني نظمې کې څه کردار و څه سوچ و څه ویژن و چې هغوی یې دا وویل چې او بهی دا سړی روغ سړی دی ټیک سړی دی ما له ووټ راکوئ که نه ما له ووټ را کوئ او دا د یقینداري در کوم دا د یقینداري در کوم چې انشاءالله دې خاورې سره او تاسو سره به هېڅ چېرته هم غداري نه کوو د خیر انشاءالله What's your dream, friends? Do you have fear while you speak? Or do you lack confidence when you're speaking? Or that is something is obstructing you to speak? Yes, friends, we help you to speak English naturally. We develop your communicative English, soft skills, special batches for working professionals, MBA and engineering students. There are endless opportunities waiting for you right now. All you have to do is open the door and receive it. You have the potential to leave a lasting effect on this world. Spoken English, International Language Learning Center. So friends, change the way the world looks at you.